بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځ بیا تاسو د زده کړې لپاره راغلی یم. غواړم چې نن ورځ د نهم ټولګي د بیولوژي مضمون ستاسو لپاره تدریس کړم. درنو زده کوونکو، تیر درس مو که تعقیب کړی وي په هغه کې مو د هضمي سیستم په اړه باندې یو څه اندازه بحث کړی و چې د هضمي سیستم تعریف او د هضمي سیستم غړي او د غړو په تسلسل کې لومړنی غړی چې د هضمي سیستم هغه خوله ده او په خوله کې د یو شمېر اناتومیکو جوړښتونو په اړه هم خبرې کړې وې. نن د خولې نه وروسته حلقوم ته رسیږو او حلقوم باندې او د هغې ورپسې په مسلسله توګه سره چې کوم غړي دي هغه تشریح کوم. حلقوم یا فیرنکس نن زموږ ستاسو موضوع ده. حلقوم یا فیرنکس. حلقوم د خولې په وروستۍ برخه کې یو خالګه یو جوف دی چې د څلور لارې حیثیت لري. ځکه دلته یو موډل فرض کم، فرض مثال دغه برخه حلقوم دی. دغه هغه لارې دي چې حلقوم ته راغلي دي. نو دا برخه د پیرنکس څخه عبارت ده. دغه برخه چې پیرنکس ته یا حلق ته راغلې ده دغه ته د خولې یا د ماوت لار ده یا د خولې لار دې ځای ته ماته شوې ده. دغه برخه یې هغه د پوزې لار ده. پوزې لار هم حلق ته راغلې. دغه لار چې ده دا د تنفسي سیستم لار ده، ټریکیا ده. ټریکیا او دغه لار چې ده دا د هضمي سیستم لار ایزوفاگوس یا فاگوس دا هغه لار ده چې دا هم حلق ته راغله. نو په دې اساس باندې موږ وایو چې حلق د یوې څلور لارې حیثیت لري چې دې ته د خولې، د پوزې، د سږو او د هضمي سیستم لارې راغلي دي. هر هغه وخت چې کله موږ جامد غذایي مواد او مایع غذایي مواد خورو د خولې نه ځي حلق ته. حلق لکه څرنګه چې وړاندې ویلې څلور لارې ورته راغلي دي. مستقیما دا غذایي مواد داخلیږي مرۍ ته. اوس د دې میخانیکیت څه ډول دی؟ څه ډول دا غذایي مواد د حلق نه مرۍ ته داخلیږي؟ کله چې دا غذایي مواد د خولې نه حلق ته راورسېدل دغه لار دې غذای کې یو وال دی. وال دې وال ته چې د تنفسي مجرا د لار د بندولو مسؤلیت لري د اپیګلوټس وال کلمه استعمالیږي. دلته یو پټک دی، یو وال دی، یوه دریڅه ده چې د دې مسؤلیت د هضمي سیستم نه بلکې د تنفسي سیستم د لارې د بندولو ده. دلته ژبکۍ ده، یعنی تالو دواړه ده، یو پاس تالو چې کلک تالو ده او د کلک تالو په شا برخه کې نرم تالو ده چې ژبکۍ ورته وایي. دغه نرم تالو مسؤلیت دا ده چې هغه وخت چې جامد یا مایع غذایي مواد هغه د حلق نه تیریږي مرۍ ته، نو په دې غذای کې دغه د اپیګلوټس وال او د اولا یا د ژبکۍ برخه چې ده هغه دغه لارې بندوي تر څو جامد غذایي مواد او مایع غذایي مواد هغه تنفسي مجرا او یا د پوزې لارې ته پورته نشي. نو بالاخره دغه حلق مسؤلیت دا شو چې د جامد او مایع غذایي موادو انتقال او ترانسپورت د مرۍ په طرف او د هوا چې د خولې یا د پوزې لار راځي
هغه مستقیما د ټریکیا یا د تنفسي مجراته د رهبري کولو مسؤلیت لري. بل د حلق خوله مو وویله، حلق مو وویله او د حلق نه وروسته مری شروع کیږي. مری چې په بیولوژیکي ژبه کې ورته ایزوپیګوس ویل کیږي. ایزوپیګوس د مری اوږدوالی له حلق نه تر معدې پورې هغه څومره دی؟ 25 سانتي متره. تاسو فرض کړئ چې دا معده ده. کله چې د غذایي مواد د حلق نه مری ته داخلیږي، یوې خبرې ته باید تاسو فکر وي درنو زده کوونکو، چې د هضمي سیستم کې دوه ډوله حرکات صورت نیسي. یو ډول حرکت دی ویل کېږي څه؟ پریسټالیټیک مومنټ یا موجي حرکت. بل ډول حرکت ته هغې ته میکسینګ مومنټ یا غوګل کولو حرکت. کله چې د جامد غذایي مواد مری ته داخلیږي، په مری کې د پریسټالیټیک مومنټ یا موجي حرکات صورت نیسي. دا حرکات زمونږ او تاسو په اراده کې نه دي چې مونږ او تاسو ووایو چې غذایي مواد وستیرو څپه دې شروع شي. نه، زمونږ او تاسو واک نه دی. دا غړي بیا ځینې ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. نو دغه مری چې ده دا غیر ارادي غړی دی، له غزلاتو نه جوړښت شوی دی. 25 سانتي متره اوږدوالی لري او د حلق او د مری په منځ کې موقعیت لري. کله چې غذایي مواد مری ته داخلیږي، له مری د دغې برخې نه موج یا څپه شروع کیږي تر څو د غذایي موادو د مخ ته ټیل وهلو سبب شي. راځي بالاخره چیرته راځي؟ د معدې دغې برخې ته. دغه برخه کې د مری او د معدې ترمنځ یو پاټک، یو دریڅه، یو وال وجود لري چې دې پاټک یا دریڅې یا وال ته څه ویل کېږي؟ کارډیکټ وال ورته ویل کېږي. کارډیکټ وال. دا کارډیکټ وال چې دی په دې باندې د مری د موجي حرکاتو په وسیله باندې فشار وریدېږي. معمولا دا والونه چې دي دا یو طرفه والونه دي. دا معنی لکه څه ډول چې یوه دروازه وي، دروازه کله چې دروازې د دې طرف فشار ورکوي د بهر له طرفه، دروازه داخل طرف ته لرې کېږي. خو که د داخل طرف څخه دروازه باندې فشار ورکوي دروازه پورې کېږي. نو په همدې ترتیب سره کله چې د مری له طرفه موجي حرکات راځي او د غذایي مواد په دې ځای باندې فشار وریدوي، دا وال خلاصېږي او غذایي مواد معدې ته داخلیږي. خو که په داخل نه فشار وریدېږي په وال باندې، نو بیا غذایي مواد د معدې څخه هغه مری ته پورته نشي پورته کېدلی. نو کله چې غذایي مواد د مری څخه لاړل معدې ته، اوس نو معده باندې بحث کوو. معده چې په بیولوژیکي ژبه کې ورته سټومک ویل کېږي، دا یوه غزلتي کڅوړه ده. د ګیډې د خالیګا یا د ګیډې په چپه برخه کې موقعیت لري، د ځیګر په څنګ کې. د ګیډې په چپه خوا د ځیګر په څنګ کې د مری او د کولمو ترمنځ، د مری او کولمو ترمنځ دا مری ده او دا کولمې دي، انټسټاین دي. د دې په منځ کې چې کوم څه وجود لري دې ته به څه ویل کېږي؟ معده ویل کېږي. یو ځل بیا هم وایم، معده یوه غزلتي کڅوړه ده، ارتجاعي او انقباضیه حیثیت لري. پراخېدلی هم شي او سره متراکمه کېدلی هم شي. کله چې غذایي مواد معدې ته زیات ورشي نو معده منبسطه شي، او کله چې غذایي مواد د معدې څخه کولمو په طرف سره رهي شي نو بیا معده بیرته سره منقبضه کیږي. نو هم ارتجاعیت او هم انقباضیت حیثیت هم لري او د ګیډې په چپه اړخ کې موقعیت لري. بل راځو په معده کې اوس څه ته راځو؟ د معدې وظایف ته. معده څه وظایف لري؟ دلته به یې ولیکو. معده څه وظایف لري؟ اوله دنده دا ده
معده HCl او ګڼ شمېر نور انزیمونه تولیدوي. معده هم HCl تولیدوي. HCl دا محبب دی، هایدروکلوریک اسید دی، یعنی د معدې تیزاب چې ورته ویل کېږي. د معدې تیزاب او ګڼ شمېر نور انزیمونه هغې د تولید مسؤلیت د معدې دی. دویم، معده بل څه مسؤلیت لري؟ بل مسؤلیت دا دی چې غذایي مواد ذخیره کوي، د ذخیرې مسؤلیت دی. اوس په دې برخه کې یوه خبره کوو. معدې ظرفیت هم معلوم دی. ځینې سرچینې د معدې ظرفیت د 1 څخه تر 1.5 لیتر پورې، ځینې ان تر 2، ځینې له 2 څخه هم لوړ ظرفیت ښایي. یعنی نظر اشخاصو ته، نظر جسامت ته د معدې ظرفیت چې دی هغه فرق کوي. نو په همدې اساس باندې د معدې ظرفیت چې دی هغه تفاوت لري. نو وایو چې معده چې ده هغه یو له بله سره فرق لري د جسامت په لحاظ باندې. معده غذایي مواد ذخیره کوي، معده HCl او نور انزیمونه تولیدوي، او ترڅنګ یې په معده کې یو ډول حرکات صورت نیسي چې دې حرکات ته میکسینګ مومنټ یایي یا موجي حرکات او بخیر غوګل کول او حرکاتو ته ویل کېږي. نو په دې اساس باندې د معدې درېیمه وظیفه دا ده چې غذایي مواد چې په معده کې دي د دې مخلوطول، د دې ګډول په د معدې په ترشحاتو کې دا یو بل مسؤلیت شو. څو مسؤلیتونه شول؟ یو، معده HCl او ګڼ شمېر انزیمونه تولیدوي چې د غذایي موادو په تجزیه او هضم کې رول ولري. دویم مسؤلیت دا شو چې معده هغه د غذایي موادو د ذخیرې توان لري. قدم په قدم باندې کله چې دومره هضم باندې رسیږي تر څو چې هغه د کوچنیو کلمو کې د جذب وړ وګرځي، نو بالاخره قراره سره د مواد د کلمو په طرف ورپرېږدي او هلته بیا د جذب وړ ګرځي. او دریم مسؤلیت دا شو چې معده غذایي مواد په خپلو ترشحاتو کې مخلوطوي. د څه شي په اساس باندې؟ د میکسینګ مومنټ په واسطه باندې، د غوګل کولو حرکاتو په واسطه باندې. د معدې دا طرف د دې طرف سره داسې غوګل کوي یا داسې سره منقبضیږي تر څو د غذایي مواد په د معدې په ترشحاتو کې مخلوط یا ګډ شي. اوس راځو هضم په معده کې. هضم په معده کې څه ډول هضم صورت نیسي؟ ښه، په معده کې دا فرض کې د معدې ډیاګرام ده یا د هغې شکل دی. کله چې غذایي مواد معدې ته داخلیږي، موږ مخکې ویلی که دا موږ د غذایي موادو ټاپ فرض کړو. اوس په معده کې مختلف انزیمونه تولیدېږي او د هغې هضم په معده کې صورت نیسي. اوس داسې وایو کله چې HCl، پیپسینوجن، ګیسټرین، سټوماتوستاتین او داسې نور ترشحات چې معده یې سرته رسوي د دې تولید په معده کې کېږي، نو د هغه د غذایي موادو د هضم سبب کېږي. که دا مونږ یوه پروټیني ټوټه فرض کړو، داسې یوه ټوټه چې د پروټین ټوټه وي دا معدې ته داخله شوه. اوس په معده کې د HCl په نامه سره تیزاب تولیدېږي. مشخص حجرات دي چې HCl تولیدوي، خو په معده کې دا باید هیره نشي چې یو ډول انزایم دی چې څه نومیږي؟ پیپسینوجن انزایم نومیږي، دا هم تولیدېږي. کله چې
پیپسینوجن تولید شي او اچ سی ال هم تولید شي. د پیپسینوجن سره د اچ سی ال د تماس په نتیجه کې پیپسینوجن په څه باندې بدلیږي؟ په پیپسین باندې بدلیږي. پیپسین باندې. پیپسینوجن د انزایم یو غیر فعال حالت و. کله چې د اچ سی ال سره تماس حاصل شو نو په نتیجه کې پیپسینوجن په پیپسین فعال انزایم باندې بدل شو. داسې انزایم چې هغه د پروتیني ټوټې د تجزیې سبب کیږي. پیپسینوجن داسې حالت و چې کله د پروتین سره به تماس کې شو پروتین به یې نه هضموه، فعال انزایم نه و. او کله چې اچ سی ال سره د پیپسینوجن سره تماس کې شو نو په پیپسین باندې بدل شو. او پیپسین داسې انزایم دی چې د همدغې پروتیني ټوټې د تجزیې د ډایجیشن یا د هضم سبب کیږي. او په نتیجه کې کله چې دا غذایي مواد د هضم سبب شو دلته د معدې وروستۍ برخه کې یو وال دی د پایلوریک په برخه کې. دلته د پایلوریک سپینکټر ویل کیږي. پایلوریک سپینکټر دلته وجود لري. کله چې غذایي مواد په هضم باندې ورسېدل نو دغه صفحې سره معده دوه ډوله حرکت دي. یو د غوګل کولو حرکت دی چې غذایي مواد په خپلو ترشحاتو کې مخلوط یا ګډ کړي. او دویم مسؤلیت دا دی چې د دې ځای نه موج یا څپه شروع شي او د غذایي مواد ټېله کړي او تر څو په دغه وال باندې فشار وارد شي، پایلوریک سپینکټر باندې. کله چې په دې باندې فشار وارد شي دا وال خلاص شي ځکه دا یو طرفه وال دی. کله چې دا خلاص شي غذایي مواد چېرته داخل شي؟ کولمو ته داخل شي. او کله چې غذایي مواد کولمو ته داخل شي بیرته دغه وال وتړل شي. نو هضم په معده کې په دې ترتیب سره صورت نیسي. راځو هضم په کوچنیو کولمو کې. کوچنیو کولمو کې هضم څه ډول صورت نیسي؟ کوچنۍ کولمو باندې لومړی بحث کوو. کوچنۍ کولمې له 25 سانتي مترو څخه نیولې ان تر 7 مترونو پورې اوږدوالی لري. او د کوچنیو کولمو قطر د 2.5 څخه نیولې تر 3 سانتي مترو پورې قطر لري. بیا وایم کوچنۍ کولمې چې د معدې څخه تر لویو کولمو پورې اوږده غځېدلي غزلتي ټیوب شکله جوړښتونه دي. اوږدوالی له 5.5 سانتي متر څخه نیولې تر 3 سانتي متره پورې دی. وبخښئ اوږدوالی نه بلکې جسامت قطر یې. او اوږدوالی د 25 سانتي مترو نه نیولې تر 7 مترونو پورې ده. کوچنۍ کولمې هم په هضم کې برخه اخلي. د کوچنیو کولمو برخې درې دي: ډوډونیوم ده، الیوم ده او جیجنیوم ده. نو هغه اوله برخې ته ډوډونیوم ویل کېږي یا اثنای عشر. اثنای عشر د عربي کلمه ده، د 12 ګوتې معنا لري. دا چې ډوډونیوم برخې ته د کوچنیو کولمو چې د معدې نه وروسته شروع کېږي اوله برخه ده. اثنای عشر په عربي کې ورته ویل کېږي، ولې په بیولوژیکي ژبه کې ورته ډوډونیوم ویل کېږي. دغه برخه ته اثنای عشر په دې اساس باندې ویل کېږي چې دا د دې اوږدوالی 12 ګوتو په اندازه باندې دی، ځکه ورته اثنای عشر ویل کېږي. کله چې غذایي مواد دغه برخه ته داخل شي په اثنای عشر کې دغه ځای کې یوه مشترکه کانال یا مشترکه لار د ځیګر او د پانکراس څخه. ځیګر چې صفرایي مایع تولیدوي او پانکراس چې مختلف انزیمونه تولیدوي. داسې انزیمونه چې د قندي، پروتیني او شحمي ټوټو د تجزیې سبب کېږي. د دې ګډ تولید په نتیجه کې دا د مشترک کانال په نتیجه کې دلته چې دغه د کوچنیو کولمو د اثنای عشر برخه دلته دغه مشترک مواد یا مشترکه هغه انزیمونه په دې ځای کې تولیدېږي. کله چې غذایي مواد دلته داخلېږي د دغې میشتو انزیمونو په واسطه باندې د غذایي مواد تجزیه او په هضم باندې رسېږي.
او بالاخره تر هغې وخته پورې دا غذایي مواد په هضم باندې رسیږي تر څو چې د کوچنیو کولمو په وسیله باندې د جذب وړ نه وي ګرځېدلی تر هغې به دغه غذایي مواد هضمېږي. که موږ فرض کړو دغه یوه ټوټه ده خو څه ډول ټوټه ده؟ لیفیډز ټوټه ده، شحمي ټوټه ده. دغې ټوټه باندې کله چې په صفرایي مایع کې یو انزایم دی چې لیپیز نومیږي. څه نومیږي؟ لیپیډ شحم ټوټه ده. کله چې د ځیګر هغه صفرایي مایع کې په ترکیب کې چې کوم د لیپیز انزایم دی هغه تولید شي او دلته توی شي، نو د لیپیز انزایم د شحمو د تجزیه انزایم دی. نو دا بالاخره لیپید چې دی هغه څه شي تجزیه کوي؟ په خپلو جوړونکو اعضا باندې چې څه نومیږي؟ پتای اسید یعنې شحمي تیزاب او ګلایسرول په دې باندې تجزیه کوي، په خپلو جوړونکو اعضا باندې بیا تجزیه کوي. اوس دغه تر هغه وخته پورې دغه تجزیه کوي تر څو چې د کوچنیو کولمو د جذب وړ هغه اولیا مواد چې ماسته نوي راغلي او بالاخره د کوچنیو کولمو په واسطه باندې جذب شوي نه وي. د کوچنیو کولمو د جذب میخانیکیت څه ډول دی؟ کوچنیو کولمې د جذب میخانیکیت داسې دی. کوچنیو کولمې په خپل داخلي برخه کې داسې ګونځې جوړښتونه لري. دا ګونځې جوړښتونه دوه غټ مسؤلیتونه لري. یو مسؤلیت دا دی چې د غذایي موادو انتقال او ترانسپورت د لویو کولمو په طرف باندې هغه په سرعت سره ونه شي، ځکه چې دا لږ څه راتم کي او په دې کې هغه مالیکولونه کوم چې د جذب وړ دي هغه جذب کړي. دویم دا دی چې د دغې ګونځې شکله جوړښتونو ته په خپله ویلي یایي. ویلي خو د دغې ویلیګانو پر سطح باندې نور کوچني جوړښتونه وجود لري چې دې جوړښتونو ته د مایکرو ویلي کلمه استعمالیږي. ویلیګان او مایکرو ویلیګانو ته د وینې رګونه راغلي دي یا کاپیلارایز راغلي دي او هغه مواد چې د ویلیګانو او د مایکرو ویلیګانو د حجراتو په وسیله باندې د کولمو څخه جذبیږي د وینې جریان ته شاملیږي او د وینې د جریان په واسطه باندې د بدن ټولو حجراتو اړتیا پوره کوي. د لویو ګونځو او د کوچنیو ګونځو یا د ویلیګانو او د مایکرو ویلیګانو د کولمو دپاره په خاص ډول د کوچنیو کولمو لپاره 600 ځله د جذب هغه ساحه پراخه کړې ده یا ظرفیت یې ورکړی یا قوت یې دې ورکړی چې 600 ځله هغه د عادي حالت نه د کولمو جذب زیات کړي. راځو غټو کولمو ته. د دې نه وروسته شروع کېږي کومې کولمې؟ غټې کولمې هغه چې غټ هغه لري قطر لري. غټې کولمې له کوچنیو کولمو نه پیل پر مقعد باندې ختمېږي او دغه غټې کولمې چې دي هغه له 1 نه تر 1.5 متر پورې اوږدوالی لري، تر 3 یا 2.5 انچو پورې د دې کولمې همدا قسم سره. غټې کولمې هغه د اوږدوالي په اساس باندې له کوچنیو کولمو څخه کمې دي. د غټو کولمو لپاره ځکه د غټو کولمو کلمه استعمالیږي چې د کوچنیو کولمو په پرتله باندې د هغوی جسامت د هغوی قطر چې د هغه زیات دی. غټې کولمې ویټامینونه، مالګې او 90% هغه څښل شوي اوبه چې موږ او تاسو څښو هغه جذبوي او بالاخره د وینې جریان ته شاملیږي او د وینې جریان په وسیله باندې د بدن د ټولو حجراتو اړتیا او ضرورت رفع کوي. او بل دا چې په غټو کولمو کې
د 12 نه نیولې تر 24 ساعتونو پورې دا غذایي مواد هغه ذخیروي او قدم په قدم باندې هغه د مقعد په طرف ورکوي او مقعد هغه محیط ته د پاکولو مسؤلیت لري. درنو او محترم زده کوونکو، هیله ده چې نن درس نه مو یو څه اخیستی وي. درس مو قسم لږ په سرعت سره ویلی د دې لپاره چې زمونږ د درس ډیر ثبت شوی وي او زمونږ زده کوونکي چې ډیری وخت یې هغه ضایع شوی دی، هغه جبران شوی وي. نو په همدې اساس باندې هیله ده چې تاسو به پوه شوي وئ او دا و د نن ورځې درس انشاءالله چې راتلونکي درس کې به د هضمي سیستم په یوه بله برخه باندې چې د هضمي سیستم ناروغۍ دي په هغې باندې به هم خبرې کوو. تر هغې چې بیا زه ستاسو په خدمت کې راځم، تر هغې مو الله مل شه. ښې چارې ښه وختونه ولرئ.